واخشه دغه څوک دی بیخي لاره رانده کوي چې وخت زه نشم کولی ښاغلی ته کولی شې چې لیدو هم قوي شي ځکه چې دوی ډېر پیاوړي پیریان لري په هر صورت دلته خو اوس راغلو زه به تا ته یوه کیسه وکړم ښه لکه دا اوس څه رقم کتاب ده دا کتاب کې خو هېڅ شی نشته دا خو صاف ده که نه یاره دا اوس د دوی کتاب ده هېڅ څه شی پکې نشته یوه نخچه به یې ترې وکړې که نه وهې هلکه دا خو ډېر جالبه شی ده دا چې زه لاس پې وهم د ما په لاس باندې کار کوي دا تا په لاس کار کوي جادویي شی دی ځه څه وایې اوس نو دا ما ته نقشه څنګه راښیي دا شی دا په دې باندې هر شی چې غواړې هغه درته کوي ځه زما په همدا همغه لاره ده چې موږ ورځو اوس ته دې عکس ته ګوره دا غرونه دي څومره جالبه ځای ده خو دا ډېره خطرناکه لارې دي او بیا دا بل عکس وګوره دا څومره جالبه ده دا وینې دا عکس ډېر جالبه ده نور چراغ ته یعنې د ورتګ لارې ډېرې سختې دي ته ودرې نور وګوره هلکه دا ډېر جالبه شی ده ډېر ښه شی ده مګر لاس وهل لار درښیي ډېر جالبه شی ده خپل لاس وهلو سره لار ورښیي خلکو ته نقشه خو مو کتله که نه د چراغ ځای راته معلوم شو خو خبره دا ده چې څه وخت به ورځو خبره اوس دا ده ښه چې د چراغ ته به څنګه رسېږو د ده کتاب مې 2 روپیو کتاب نه و دا څه رقم کتاب به ښکارېده نه داسې کتاب و سکرین و کتاب نه و دې ته سکرین ویلی سبا ته باید تېر چراغ څه کېدای است په در نه خو هلته ګونګ ناست ورته وایم چې کتاب څنګه ده وایي دا کتاب سبا ته به نه شو نن ډېر ستړی یم زه هم ستړی یم ته سبا پورې به ښه دمه جوړه کړو سبا ته به په قالینه باندې کښېنو بیا به پسې ورځو که څنګه